د ملا برادر سکرتر د پاکستان د مرسته شویو غنمو خرابوالی رد کړ. دا چې ولې په ویډیو کې وګورئ. دوستانو په سلامونه مو هرکلی کوم. د ملا برادر سکرتر د پاکستان د مرسته شویو غنمو خرابوالی رد کړ. تان د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال عبدالغني برادر سکرتر عبدالله اعظم هغه ادعاوې رد کړي چې ګواکې د پاکستان مرسته شوي غنم خراب او د نه استفادې وړ دي. د برادر سکرتر دا وایي چې په دې اړه د مرکزي سلو رئیس خپره شوې ویډیو جعلي شوې ده. د ملا برادر اخوند سکرتر په دې تړاو نور څه نه دي ویلي. کابل کې د مرکزي سلو چارو مسؤل په ویډیو وینا کې وایي چې هغه غنم چې پاکستان د مرستې په نامه افغانستان ته رالیږلي له منځه تللي او د استفادې وړ نه دي. دغه چارواکی وایي چې د هندوستان لخوا له افغانستان سره مرسته شوي غنم ښه دي او د هغوی ترې په ډوډۍ پخولو کې استفاده کوي. اوس ویل کېږي چې د مرکزي سلو رئیس د څرګندونو له کبله طالبانو له دندې ګوښه کړی. خو له رسنیو کې ډېر افغانانو د پاکستان د غنمو د مرسته شوي درغلي غندلې ده. په طالبانو غږ کړی چې نور په دغه هېواد د باور ونه کړي.